ملا احسان صاحب شعرونه راته ووایه خبرې مخکې م دواړو ډېرې کړي دي نن به شعرونه ووایو درنه یو 3 شعره دي که نه چې په دې لاره باندې نه درومو ماښام دی په دې لاره کې وخشان دي موږ به وخوري یو کافر را سره مل دی پرې یارېږم دلته څو مسلمانان دي موږ به وخوري او دا یو 2 روپۍ مو شوي دي په جیب کې دا دي ښکلي را روان دي موږ به وخوري یو پخوانی غزل دی د کورکو والا هم رانه خپله هم پردي اخیستی لاس رانه دلته هر سړي اخیستی او دا چې منځونه یې په کار رانغله ښکاري ازار یې د زړګي اخیستی او پرون یې پیغلو ته ښودل احسانه دغه پیزوان را لکاري اخیستی دا خو ګیره ښه داسې نه چې بیا نوره کیسه ورانه شي چې ښکلی مې داسې غلی څنګ له راشي لکه بې زړه سړی چې جنګ له راشي افتابه وره ښه او د دیدن تنده خو په دوی ماتږي هسې سړی که غنم رنګ له راشي ډېر ښه دی او شعرونه داسې نور دي چې د جانان جانان وطن خبرې وکړه دا په ما باندې خوږې لګي ارشاد نن یې واورم واعظه نن دې وار دی اوس کار څومره ترخې لګي ارشاد او نور مې هیڅ له وسه نشته د لمر مخې نور مې هیڅ له وسه نه کېږي لمر مخې که ډولۍ د دې څېرې لګي ارشاد مننه بس دی